د بدن ښکلا او فټنس افغان لوبغاړی د 2023 او 2025 کلونو د مسټر المپیا د فزیک برخې نایب اتل او د ارنولډ کلاسیک سیالیو اتل بلال چې په دې وروستیو کې هېواد ته راغلی نن په کابل کې د خلکو مسوولینو لخوا رسمي هرکلی وشو. په جوړ شو مراسمو کې چې د اولمپیک بدني روزنې او سپورت په ریاست کې ترسره شول ګڼو ورزشي چارواکو او مینوالو ګډون درلود. ګډونوالو د بلال لاسته راوړنې وستایلې. د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي رئیس وایي چې افغانستان په هره برخه کې د قدر وړ شخصیتونه استعدادونه او اتلان لري. بلال د هغو اتلانو له ډلې دی چې هر ځای کې د افغانستان نوم ځلولی دی. د المپیا قهرمان د افغانستان یو وتلی نوموتی او پیژندل شوی قهرمان بلال ته ښه راغلاست وایي چې خپل هېواد ته تشریف راوړی ده او په ځانګړې توګه نن د ورزش ادارې ته راغلی ده، خپل کور ته راغلی ده. ده ته او له ده سره ورسره ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د بدن ښکلا او فټنس ملي فدراسیون رئیس وایي چې افغان ځوانان ښه استعدادونه لري چې کولی شي په نړۍ کې وځلیږي. هغه له بلال څخه وغوښتل چې خپلې تجربې له افغان ځوانانو سره شریکې کړي او همکاري ورسره وکړي. دلته په مختلفو عرصو کې نن نه بعد مشورې کوي، ولې چې د دوی مشورو ته تاسو د افغانستان ځوانان او د غړو د ښکلا او د باډي بلډینګ فدراسیون ضرورت لري. د مراسمو کې بلال ویل چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راځي او د هېوادوالو مینه او هرکلی دې ته هڅولی چې راتلونکي 2026 کال د مسټر المپیا سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړي. نو د ما اوس له ځانه بیخي باور پیدا شو چې والله زه خپل ځان ته مسابقې نه کوم، خپل ځان ته مسابقې نه کوم، د وطن ته کوم، د خلکو ته کوم. دا مینه چې ما ولده دې زه نورم زیات موټیویټ کړم چې بیرته لاړ شم انشاءالله او دا میډال په طلا بدل کوم. د یادونې وړ ده چې بلال د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ د نړۍ په کچه په 2023 او په 2025 کلونو کې د مسټر المپیا سیالیو کې دویم مقامونه ګټلي او همدارنګه په 2023 کال کې د ارنولډ کلاسیک سیالیو اتلولي ترلاسه کړې ده. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره